چې د کاسرې د ګټې نه دی د خټو ډکې خپې په ما چاپي کوي نه منیر بنیري صاحب او د خوږې غړی مالک یو ډېر ښه سندرغاړی سیټ پردیسي ما ته مخامخ ناست دی د پښتون ولس غمخوار نظیم خان لالا نور چې په دغه پنډال کې څومره ملګري دي انورخیال بنیري یاسر رور ټولو ته په جمع السلام علیکم او د وخت کمی محفوظېږي زه به شعرونه ویم چې اول په دغه ملګري ټپې وویلې دې په ټپه باندې راوغوښتمه زه به مته منیر بنیري صاحب د پښتو یوه ټپه ډالۍ کړم چې د کاسرې د ګټې نه دی د خټو ډکې خپې په ما چاپي کوي نه د کاسرې د ګټې نه دی د خټو ډکې خپې په ما چاپي کوي نه او ته په توده پلستر کې پروت یې په ما د ژمي چنې لارې جوړوي نه او څو شعرونه چې ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي سپرلي هم زما د یار خپو پسې ګرځي ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي سپرلي هم زما د یار خپو پسې ګرځي د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي د ماکه کې تنا دوه ځایه شوې یوه پیغله د پلار خپو پسې ګرځي د ماکه کې تنا دوه ځایه شوې یوه پیغله د پلار خپو پسې ګرځي یو سړي ته مې له زړه نه دعا کړې مړه اوس مې هر بیمار خپو پسې ګرځي یو سړي ته مې له زړه نه دعا کړې مړه اوس مې هر بیمار خپو پسې ګرځي د قرضونو پیمانه یې پوره شوې څوک عجیز د دوکاندار خپو پسې ګرځي او ډس که په ده که په هغه او که په تا کېږي جنګ که د هر چا وي تاوان پکې زما کېږي ډس که په ده که په هغه او که په تا کېږي جنګ که د هر چا وي تاوان پکې زما کېږي نه په سلګو کېږي اشنا نه په ژړا کېږي ژوند چې بېیاره شي نو صرف په سودا کېږي ما سره دا خبره څوک څوک منې لاس اوچت کې زمونږ په هر تاوان کې ګټه د باچا کېږي ما سره دا خبره څوک څوک منې لاس اوچت کې زمونږ په هر تاوان کې ګټه د باچا کېږي یو ته خو نه یې چې په خوله به درته لاس کېږدم په ما جس پورې د هر سړي خندا کېږي او پخوا نصیب کې به مې څرنګه رڼا راشي زه چې ډیوې ته تیلې ورته کړم هوا راشي پخوار نصیب کې به مې څرنګه رڼا راشي زه چې ډیوې ته تیلې ورته کړم هوا راشي چې په لیدو یې زما مړ وجود کې سا راشي هغه ته ووایه چې خپل کلي ته بیا راشي او که ستا دارو دي او که دي د دوکاندار پیسې هر څه به وشي خو مورجانې چې تنخوا راشي عجیزه زه د جنت سره تشبیه ورکوم ذکر چې چېرته هم زمونږ د پښتونخوا راشي او چې نه د هغه دی او نه ستا لاس دی د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی چې نه د هغه دی او نه ستا لاس دی د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی یو د بنګلو په ارمان زوړ بل مزدورو خوړلی یو مې د مور لاس دی بل مې د بابا لاس دی یو د بنګلو په ارمان زوړ بل مزدورو خوړلی یو مې د مور لاس دی بل مې د بابا لاس دی خوب مې لیدلی دی خو ته خوبونه چېرته منې ورځ د قیامت ته ستا ګریوان دی او زما لاس دی ډېره وخت کم دی دا خو درمان نه دا شعرونه چې دروازې سره تر غاړې دروازې ته د چا په غم کې ژاړې دروازې او برابر د یم په غم باندې شریک وران کندر باندې ولاړې دروازې او دې سازش کې د هوا لاسونه شته نن هوا سره چې لاړې دروازې او زه د کور یم پردې پورې حیران ته درمانه رانه غواړې دروازې او مولاني صاحب دغه نظم غوښتنه وکړه زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول
چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه صابر صاحب ویل په دغه وجه به د ما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ورځ یو کلي ته خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې نوچ تار نه و چې ودرېدو له مې د سر سوري پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې اونې سوري لاندې ودرېدم یو دروند سړي د برنډې نه دا اواز راکړ راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویې لاړ شه او دله د روټۍ څه بندوبست وکړه دغه زلمي زما نه عمر کې بس لږ کشر و هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کښېناسته هغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو بها د یوې پېغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو دا په اور نه ولا د چا په اسپېلو په هوا وجود مې وبوږنېده زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړ ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي هغه وی نه زمونږ په کور کې ورندار زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغه ورندار په لاس وي او بیا چې ژمي شي یخني راشي او کومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغه ورندار په لاس وي وجود مې وبوږنېده بیا مې ترې تپوس وکړ د دې انجینر د لاسه کم داسې قصور شوي دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وایي دا مې مونږ روډ را په سوره کې کړې د دې انجینر روډ زما روډ سره په سپو وران شو زما په روډ یې د چاقوانو ګزارونه وکړل زما روډ مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې هغه پښتون او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا لپاره هر غم ته تیاره یم ما به ترې 2 وړۍ یا 3 وړۍ خوړلې چې ګوتې مې پاکې کړې او خولې مې کټ نه کوزې کړلې د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونی شاهنواز راته او دا یې ویل خان و مولا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې زما لالا له زیرې ورکې او په سپو مینه ځلې خاورې دې کړمه